ګرانو وطنوالو، د کورسیرا په دغه ویډیو ښوونیز لارښود کې تاسو ته درښیو څنګه کولی سئ د کورسیرا څخه په اسانۍ سره ګټه واخلئ او خپل درسونه بې له کومې ستونزې مخته یوسئ. په دې ویډیو ښوونیز لارښود کې پر څو عمده ټکو بحث کوو چې په لاندې ډول دي. لومړی، د کورسیرا څخه د ایمیل ترلاسه کولو طریقه. دوهم، په کورسیرا کې ثبت، راجستریشن او پروفایل جوړول. دریم، د پروفایل تنظیمات. څلورم، د کورسونو انتخاب او داخله. پنځم، د سرټیفیکیټ د ترلاسه کولو طریقه. راځو د لومړۍ نقطې څخه شروع کوو. تاسو باید لومړی د خپلو مؤسساتو لخوا څخه په کورسیرا کې ثبت سئ او وروسته د کورسیرا څخه تاسو ته یو ایمیل درځي چې د هغه ایمیل د طریقه کولی سئ په کورسیرا کې ځانونه ثبت او راجستر کړي او خپل پروفایل یا حساب جوړ کړي. راځو ایمیل ته او د کورسیرا څخه موږ ته راغلی ایمیل راخلاصوو. ایمیل به په دې شکل وي او دلته به موږ ته د جوین ناو یو لینک راستول سوی. مخکې د دې چې پر جوین ناو باندې کلیک وکړم باید ووایم چې کله چې تاسو پر جوین ناو باندې کلیک وکړئ یو صفحه راخلاصیږي. په هغه صفحه کې به تاسو خپل نوم، د ایمیل ادرس او پاسورډ ورکړئ. ستاسو د ثبت لومړنۍ مرحله به پای ته ورسیږي او بیا به تاسو ته د کورسیرا یو صفحه راخلاصه سي چې هغه به په دې شکل وي. کله چې صفحه راخلاصه سول، لومړی دلته راځو د ژبو انتخاب ته او پښتو پیدا کوو. پر پښتو باندې کلیک کوو ترڅو زموږ د پروفایل یا د صفحې ژبه پښتو ته واوړي او په پښتو څخه استفاده وکړو. زموږ صفحه واوښتل پښتو ته او د دې صفحې په راخلاصېدو سره زموږ د ثبت او راجستر لومړۍ مرحله پای ته ورسېدل. پر منیو باندې کلیک کوو او خپل پروفایل ته راځو. دا زموږ ستاسو د پروفایل صفحه ده چې دلته کولی سي ځینې تغییرات راوړي او خپل ځینې معلومات شریک کړي ترڅو کله چې ستاسو پروفایل ته نور څوک راځي او ګوري یې ستاسو لومړني معلومات به موجود وي. خو دا اصل په اصل کې لازمه نه ده چې تاسو دې دغه معلومات شریک کړئ. دلته خپل نوم تغییرولی سي او خپل عکس هم پورته کولی سي او د پروژو په برخه کې د هغه پروژو یادونه کولی سي چې تاسو تراوسه پر هغه باندې کار کړی دی او د کار تاریخچې په برخه کې کولی سي خپله کاري تجربه ټوله ذکر کړئ چې تاسو په کومو برخو کې کار کړی دی. د زده کړو په برخه کې کولی سي هغه اسناد چې تاسو یې له مخکې لرئ لکه ټیګریانې او نور سرټیفیکیټونه دلته ذکر کړئ ترڅو ستاسو د بکګراوند معلومات پوره واوسیږي. په دې سره په کورسیرا کې د ثبت، راجستریشن او پروفایل جوړولو برخه پای ته راځي او راځو درېیمې برخې ته چې د پروفایل تنظیمات دي. بیا هم پر منیو باندې کلیک کوو او تنظیماتو ته راځو. دا زموږ ستاسې د تنظیماتو یا اکاونټس عمومي صفحه ده. دلته ځینې اړین نقاطو ته موږ باید اشاره وکړو چې هغه باید تاسو په نظر کې ونیسئ ترڅو په آینده کې د مشکلاتو سره مخ نه سئ. لومړی د حساب برخه ده چې دلته هم تاسو کولی سئ خپل نوم ته تغییر ورکړئ، خپل برېښنالیک ثبت کړئ، د وخت زون ته تغییر ورکړئ او ژبې ته تغییر ورکړئ. په دوهمه برخه کې شخصي حساب ته راځو چې دا ډیره یوه اړینه او مهمه نقطه ده چې تاسو یې باید نظر کې ونیسئ. کله چې ستاسو د کورسیرا جواز پای ته ورسیږي نو تر هغه وروسته هم تاسو کولی سئ چې خپل دغه اکاونټ یا حساب ته لاسرسی ورلرئ. نو د هغه دپاره تاسو کله چې خپل ځان ثبت او راجستر کړئ دلته به خپل یو شخصي برېښنالیک یا ایمیل ادرس ثبت کړئ ترڅو کله چې ستاسو د کورسیرا جواز پای ته رسیږي د هغه وروسته هم بیا تاسو د دغه ایمیل ادرس له لارې و دغه حساب ته لاسرسی لرئ. په درېیمه برخه کې د پټ نوم یا پاسورډ برخه ده چې دلته تاسو کولی سئ خپل اوسنی پاسورډ تغییر کړئ او پر ځای یې نوی پاسورډ ثبت کړئ. په څلورمه برخه کې د نوم تصدیق ډېره مهمه او اړینه برخه ده او تاسو باید دلته د لازم دقت څخه کار واخلئ.
دلته چې تاسو کوم نوم تصدیق او ثبتوئ هغه به ستاسو پر ټولو سرټیفیکیټونو باندې لیکلي وي. نو ډېره مهمه ده چې دغه نوم ستاسې د تذکرې او پاسپورټ د نامه سره مطابقت ولري. د دې لپاره چې دغه پروسه نور هم تشریح سي دلته کلیک کوو او د نامه د تصدیقولو صفحه راخلاصوو. کله چې دا صفحه راخلاصه سول نو دلته به خپل نوم او په وروستۍ برخه کې خپل تخلص چې ستاسو د پاسپورټ او تذکرې سره مطابقت ولري ذکر کړئ او بیا به پر دې ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او د هغه وروسته به دلته د سپارلو په برخه باندې کلیک وکړئ چې ستاسو نوم به ثبت سي او کله چې تاسو بیا سرټیفیکیټ اخیستی دلته چې کوم نوم لیکلی دی همدغه نوم به ستاسو پر سرټیفیکیټ باندې هم لیکلی وي. راځو بیرته لومړۍ صفحې ته. زموږ تاسې د تنظیماتو یا سیټینګز برخه پای ته رسیږي او اوس راځو څلورمې برخې ته چې د کورسونو انتخاب او داخله ده. بیا هم پر مینیو باندې کلیک کوو او دلته زما کورسونه اپشن انتخابوو پر دې باندې کلیک کوو. په دې صفحه کې موږ کولی شو نوي کورسونه وپلټو انتخاب یې کړو او داخله پکښې کې واخلو او ترڅنګ یې هغه کورسونه چې موږ مخکې انتخاب کړي دي هغه هم دلته زما د زده کړو په برخه کې پیدا کړو. خو مخکې د دې چې هغه نقطو ته راسو باید ووایم چې دلته لاندې د ترایب سازمان لخوا هم تاسو ته ځینې کورسونه وړاندیز شوي دي چې ستاسو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور او مؤثر تمامېدای سي او هغه دغه لاندې درې کورسونه دي چې د بیلګې په ډول دلته د ژوند د ډیجیټل مهارت پر کورسونو باندې کلیک کوو او ګورو چې دلته موږ ته کوم کورس وړاندې شوی دی. صفحه راخلاصه سوله او د دې کورس نوم ډیجیټل سکلز فار لایف دی او دلته یې موږ تاسو ته ټول معلومات وړاندې کړي. د بیلګې په توګه غواړو همدغه کورس انتخاب کړو او داخله وکړو. نو راځو دلته د زده کړې په لاره کې داخله وکړئ اپشن باندې کلیک کوو او زموږ ستاسو داخله شروع کیږي. دلته یو وار بیا داخله وکړئ او کورس ته لاړ شئ اپشن باندې کلیک کوو. په دې کورس کې زموږ تاسې داخله وسول او دلته نور اړین معلومات هم شته خو یوې نقطې ته باید زه اشاره وکړم که چیرې تاسو په انګلیسي کې مشکل لرئ په کورسیرا کې ډېر داسې کورسونه شته چې هغه په پښتو او دري باندې هم ترجمه شوي دي. نو که غواړئ چې په پښتو او دري باندې ځینې کورسونه انتخاب کړئ کله چې د کورس دغه لومړنۍ صفحې ته راغلئ ورپسې به لاندې راسئ او پر دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته درښیي چې د انګلیسي ترڅنګ نور په کومو ژبو باندې دغه کورس ترجمه شوی دی. خوشبختانه موږ وینو چې دلته پښتو او دري ژبه شته. معنا دا چې موږ کولی شو همدغه کورس چې په اصل کې په انګلیسي دی په پښتو او دري ژبه هم ووایو. پورته راځو. دلته د کورس ته لاړ شئ اپشن باندې که چیرې تاسو کلیک وکړئ نو ستاسې درسونه به شروع سي. خو موږ تاسې درس نه شروع کوو او مخته ځو. دا زموږ تاسې د کورس او انتخاب پروسه وه چې موږ تاسو یو کورس انتخاب کړئ او په هغه کې مو داخله واخیستل. باید ووایم چې په کورسیرا کې تقریبا 7000 کورسه موجود دي او د دې کورسو څخه په حدود د 4000 کورسونه په پښتو او دري ژبه ترجمه شوي دي او پر پاتې نورو باندې هم کار روان دی. اوس تاسو ته د کورسونو د پلټلو یا سرچ طریقه عملي کوم چې تاسو کولی شئ هغه کورسونه چې ستاسو سره په ذهن کې وي هغه دلته ولیکئ. د مثال په توګه دلته راځئ پر سرچ بار باندې کلیک کوئ او دلته د یو کورس نوم لیکو. موږ غواړو د ګرافیک ډیزاین په برخه کې یو کورس واخلو نو ګرافیک ډیزاین لیکو او سرچ ورکوو. تاسو وینئ چې د ګرافیک ډیزاین په برخه کې دلته موږ مختلف کورسونه لرو. کولی شئ هر کورس راخلاص کړئ په اړه یې معلومات ووایاست او که خوښ مو په هماغه کورس کې داخله واخلئ. د بیلګې په توګه راځو دا کورس راخلاصوو. په هماغه مخکنۍ پروسه د دې کورس په اړه ټول معلومات دلته شته
او وینو چې دا کورس په 24 ژبو باندې شتون لري په شمول د پښتو. یعنې کولی سي په پښتو ترجمه سره هم دا کورس ووایاست. که چیرې مو کورس خوښ سو نو دلته د داخله وکړئ پر اپشن باندې کلیک کوئ، ستاسو داخله کیږي او ستاسو درسونه شروع کیږي. نو د دې سره زموږ تاسې څلورمه برخه چې د کورسونو انتخاب او داخله وه پای ته رسیږي. او اوس راځو هغه کورسونه چې موږ انتخاب کړي دي او یا مو پای ته رسولي دي هغه پیدا کوو چې هغه چیرته موجود دي. بیرته مخکنۍ صفحې ته راځو او یو ځل بیا پر منیو باندې کلیک کوو. د منیو پر خلاصېدو سره د زما کورسونو پر اپشن باندې کلیک کوو او راخلاصوو یې. زموږ تاسې کور پاڼه راخلاصه سول. کله چې کور پاڼه راخلاصه سول اوس غواړو هغه کورسونه چې موږ انتخاب کړي دي هغه پیدا کړو. د همدې لپاره د زما د زده کړو پر اپشن باندې کلیک کوو او راخلاصوو یې. په دې صفحه کې موږ دلته دوه اپشنه لرو، یو په پرمختګ کې کورسونه او یو بشپړ شوي. په پرمختګ کې ټول هغه کورسونه دي چې موږ انتخاب کړي دي او لا مو تراوسه بشپړه کړي نه دي، هغه ټول موږ ته په دې صفحه کې راشي. خو که غواړو هغه کورسونه چې موږ تکمیل کړي وي هغه وګورو نو بیا د بشپړ شو پر اپشن باندې کلیک کوو او دا صفحه راخلاصوو. دا چې موږ تر اوسه کوم کورس نه دی بشپړ کړی نو لهذا دا صفحه خالي ده. خو تاسو به ټول هغه کورسونه چې تاسو بشپړ کړي وي هغه په همدې صفحه کې ومومئ. په همدې سره زموږ تاسو څلورمه برخه چې د کورسونو د انتخاب او داخلي برخه پای ته رسیږي. او راځو پنځمې او وروستۍ برخې ته چې د سرټیفیکیټ د ترلاسه کولو طریقه ده. بیا هم راځو منیو راخلاصوو او لاندې د لاسته راوړنو په برخه باندې کلیک کوو. ستاسو ټول سرټیفیکیټونه به په همدې صفحه کې موجود وي. کولی سئ د دې صفحې څخه یې تنظیم کړئ، ویې ګورئ او ډاونلوډ یې کړئ. خو دا چې موږ تر اوسه کوم سرټیفیکیټ نه دی اخیستی او کوم کورس مو نه دی بشپړ کړی نو لهذا زموږ دغه صفحه خالي ده. خو دلته یوه اړینه نکته بیا هم باید ذکر کړم چې هغه دلته خپله د کورسیرا د خوا څخه هم په صفحه کې ذکر شوې ده، د نوم د تصدیق برخه ده. مخکې له دې چې تاسو کوم کورس تکمیل کړئ باید خپل د نامه تصدیق وکړئ او هغه نوم چې ستاسو د پاسپورټ او تذکرې مطابق وي هغه د نامه د تصدیق په برخه کې ثبت کړئ تر څو ستاسو پر سرټیفیکیټونو باندې هماغه نوم نوشته وي او بیا تاسو وکولی سئ ډاونلوډ یې کړئ. په همدې سره زموږ وروستۍ برخه پای ته رسیږي. له توجه مو مننه. سلامت اوسئ.